بچې مخ دې والي واړو ما مې ځکه پلاره واړه زما همزولي ودونه وکړ زه همداسې ګرځم لاره څو پورې چې ما له واده نه کړي زه په دې کور کې قدم کېنېدم او بس زه دنه لاړم شیخدا وعلیکم السلام څنګه چل دی ګلابي اخی جوړي څنګه لکه نه ښکاري وي خپوره ولا هلکه زه خو په غمه اوښتی ما پرېږده چې دام په غم واړو ولې نه ښکارم همدلته ګرځم واده دې وکړو بې خپوره پته دې نه لګي واده کې خو دا مزې شته دی که نه ظالمه واده وکړه واده دا اوس تا چې شی اغوستي دا وګوره دا ستا سره غمجن دی دې ویښتو ته ګوره ظالمه چې واده دې کړی اوس به دې سري کړې جوړه اچولې وې پیکې ساعت او ګوتمې وه داسې به ویښي هلکه ستا خبره صحیح ده خاندان ښه ژوند داسې بې واده سړی نه وي لاړ شه ځان له د واده غم وکړه پلار له دې وویوه زه پلار ته مې ویم پلار له دې وویوه چې واده راله وکړه ګینې ښه به درته نه وي ستا خبره صحیح ده هلکه بیا به مې دنه سړی جوړ شي داسې به یې چې جرګو کې به دې خلک کښېنئ نه ما او که نه دونه واده دې ښه شي داسې ښه شی دی دا د ورورۍ درته زه ویم او ورشه او پسې پسې ورشم دا نن لکه ته راته څه غم وکړم زه درته غم کوم ته مو ته ویو چې وی نه منله بیا زه تېږم زما زه مې پلار پسې واردم پلار پسې دې ورشه ما سره چې اسکي دا محله دې ښه شه پلار له دې خامخا ویوه ګوره ها زه لاړم ښه مشوره دې راکړه داسې ویم ایله به نه سړی جوړ شي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام بچې څنګه چل بچې مخ دې والي واړو ما مې ځکه پلاره واړه زما همزولي ودونه وکړ زه همداسې ګرځم په قلار کښېنه بچې ته لا د واده نه یې ورکوټ یې ماشومې ته د واده چېرته یې لاره ته ما په دې مه غواړه ما ته واده وکړه بچې ستا عمر د واده نه دی په قلار کښېنه چې کله د واده شي زه یې ته خپله کړم لاره څو پورې چې ما له واده نه کړي زه په دې کور کې قدم کېنېدم او بس زه دنه لاړم دا سرکوز یې چا راوپاروم دا ورته چا شیطاني کړي په غم یې واړولو خدای دې بې خوباسه د ماشو نه تنګې اوسه پورې مې لګونه وکړل اوس ماشو نه تنګې ټکې خوب هم ترې نشته دی خدای بې خوب وځي مله خدای دې دیخ دې کانګران وباسي او کنه کور نه را سامان اټوانه ده پوزې ډېر راغوستې مله داسې تنګ کړي یو ګرځي په کور کې دا څه چل دغه یې مله داسې حساب دی مدر شادري هواره ورځ دا حالات دی اوس به بېله ولسو مله نو دې کې به موږ څه خوب وکړو زه بس ناکام دی سملی نو د شور نه یې تنګ کړو مله سمله دې بې خوب واسه دا څوک دی شیخدا دا چې مله خدای دې بې خوب واسه دا وګورو چا پړو تا زموږ راځي چې موږ کاملا په ځبانن کور ته ځم سره خبره سپینم دا تاسو له دې په موږ زموږ دې بې خوب واسه کامرانه بار راوځه ځان دې وده کړی دی سیټ او ته ودرېږو راځه هلته مو ته ودرېږو کوره ووځه زه به تا سره وګورم تا به یا الله څه چل دی ولې څه کې کامرانه بس څه به وکړو څنګه راغلې څنګه ناپېښه وکړه مله ته خو خوب نه کوې او په موږ دې خوبونه آرام کړي نو خو ماشي خوب ته نه پرېږدي او بل تاسو شورم شروع کړی مله دا سم په موږ باندې راغسې ظالمه ده خدای له سوچ وکړه ځان سره مړه یو کور کې مازغه خراب دي او بس اوس به مې تعلم څه ویلي زه مړه خپل کار کوه هر سړی به خپل کار کوي زمونه ته خپل کار کوه موږ نه تنګ پوزې ته دې راوستې سړیه نو تعالی ما څه ویلي دي څه دې ویل موږ دې تنګ کړي په کور کې مړه کله چاپاړې راولي کله یو شی راولي بیا چاپاړې ماپاړې راونه ولي مړه خو واړه دي که نه نو اوس ماشومان دي چپړې بیا د چې ته در ګزاره کړي مړه موږ به خپله مازغه کار نه کوي ځئ لاړ شئ ځئ واړه دې ادب ورته ورکړه مړه ریشخندي شروع کړی په موږ ځه بس ځئ
الله خیر پی دا سرکوزه چېرته تللی دی نه غرمې ډوډۍ په یاد ده نه چېرته څخه به چې ورک دی دا چا راپارولی شیطاني ورته کړی دی واده نه ډوډۍ خو زړه ته هېڅ هم نه کېږي ورک دی ځمه چې چېرته وګورم چې کوم ځای کې به وي السلام علیکم وعلیکم سلام. څنګه چلې ګلابي خیر دی صحیح حساب دی هلکه د واده دې څه چل وکړو واده مې پلار ته ویلي ها هغې ویله چې ستا عمر دا عمر ستا د واده نه دی نو ویې نه منله نه ویې نه منله زه منه بس رالم کور دې ورته پرېوت اوس چې راپسې ګرځي دا کار دې صحیح اوس ورته خپله واده کوي ها نور څه حساب نو خیر دی بس کور نه راوتم بس یو پیاله چای رامنې لږ بس چیر ډېرې راځه چې اوس مو که نه راځه راځه ګلابیه ته دلته ودرېږه زه درته سپېشل چای راوړم صحیح ده صحیح شو ده سپوږمۍ زما مېلمه راغلی دی یو پیاله چای ورله وکړه چای نه کولی شم زما لاسونه خراب ګوره ښځې سپوږمۍ ته اوس مېلمه مې راغلی ستا لاسونه خو نه خرابېږي که نه خیر دی یو پیاله چای ورله وکړه مه مې شرموه د هغه ځینه راغلی دی یو پیاله چای ورله وکړه ته به خبره نه پوهېږم اجل محمد دا څه په غم واوښتلو مړه ګوره ښځې هغه دی مېلمه مې ولاړ دی یو پیاله چای دی اوس یې ورله وکړه که نه څه په غم دې واړولو خو اوس یو پیاله چای وکړه ولې م شرمې خبره نه پوهېږم مېلمه دې پوزه دا اوس څه په لانجه واوښتو مړه دا اوس څنګه لیږي ځه چې ته هوټل کې به یې وڅکو کې نو بې پزه دی دی د کماني بي خو به یو ګنټه کې کېنولې چای ورک لکه څنګه چلته ګلابیه زه وایم دا د کور چای به ښه نه وي زه دې هوټل کې چای نه څکو هلکه یو ګنټه کې کېنولې د ولږې دې مړه کړي نه مړه نو هوټله پورې نه شي تللی نه که نه ډېر مزل دی څه غم وکړم دا صحیح ده ته ورته زه په غم کوم خو څنګه غم کې اوس په غم اوښتې نو څه چل وکړو مېلمه خو بیخي ځي نه ورسره ګوره هلکه دا چای خو به ما ته ډېر ګران تللی مړه دا واړه دي که نه شور یې رانه خلولی دی په خپلو کې جنګونه کوي بیا ځه مړه تا باندې زه هوټل کې چای وڅښم باقي ته چېرته ورکي ها ته نه پلار واده غم مې ورته وکړو ته ورک ورکي ستا واده غم وکړو واده غم مې ورته وکړو باچا څه نه کله اورېدلې راسه پلار واده غم دې وکړو دا چې ځو مې ورته وکړو باچا دا چې ځو لکه کاڼه خو صحیح خبره کړې واده خو ډېر ښه شی دی بې واده هم لاسه سړی ځه ګوره په مخه دې خاوره کېږئ ښه ځئ دې بې خو باسه هلکه ته چې څنګه کټ دې پوګه کړې څنګه بڼې یې ټک مې مات شو ځان ته مې دوی ملګری پیدا کړو زه خو په غم اوښتې وم ته مې په غم واړولې دا حالات به اوس ته مې نه داسې نه ده شکر الحمد زما ژوند ښه دی ټولې ښځې داسې نه دي ښځې کولی شي چې د جنت کور نه دوزخ جوړ کړي د دوزخ کور نه جنت جوړ کړي زموږ پښتنو کې دا غټ مرض دی یو کال کې تاوان وکړي دا بله مته راوړي هلکه دا خبره هم صحیح ده بالکل بالکل你别笑。